الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عزتمندو ډیر عن قریب داسې زمانہ را روانه ده چې امام مهدي به ظهور کوي، امام مهدي به راوځي، او عن قریب داسې زمانہ زمونږ ستاسو مخې له روانه ده ډیر نږدې چې دجال به راښکاره کېږي، دجال به راوځي. او دا خبره هم لرې نه ده چې عیسی علیه السلام به راکوزېږي. عزتمندو دا خبره لرې نه ده چې په ټوله دنیا باندې به اسلام حاکم کیږي. نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نه د لوټي او نه د ګټي یو کور به پاتې شي مګر اسلام به الته ورځي او اسلام په ټوله دنیا باندې حاکم کیږي. دا خبرې ډیر عن قریبه زمانه کې کیدونکې دي او د فکرمندۍ خبره خدا ده. عزتمندو که چېرته منګه د ګناهونو ژوند پرې نه دو، د خواهشاتو ژوند پرې نه دو، د عیش او د عشرت ژوند پرې نه دو، د غفلت ژوند پرې نه دو، نو ډیر خلک به د دجال په صف کې ودرېږي. ډیر ملایان د پټګي سره به د دجال په صف کې ودرېږي. ډیر مجاهدین د سڼې او ټوپک سره به د دجال په صف کې ودرېږي. ډیر قاریان به د قاریتوب سره سره د دجال په صف کې ولاړي، او ډیر عوام خلک په میلیونونو په کروڑونو عوام خلک به د دجال په صف کې ودرېږي. که چېرته اوس موږ متوجه نشو، که چېرته اوس موږ د ګناهونو ژوند پرې نه ښوده، نو الله به خدای ناخواسته موږ د اسلام د صف نه، د مهدي علیه السلام د لښکر نه موږ وباسي او د هغې د مخالف دجال په صف کې به موږ ودرېږو. نو راتلونکې داسې زمانه عزتمندو را روانه ده چې دیسي مسلماني، د خولې مسلماني دا نور دا نه چلیږي. کله چې دا معرکه د اسلام او د کفر منځته راشي، دلته به هغه څوک چې اسلام یې زړه ته کوز شوی نه، اسلام یې تش په خوله باندې وي، رواجي مسلماني روانه کړی، نو دا خلک به ټول د دجال په صف کې ودرېږي. نو زمونږ او ستاسو دپاره د اهتمام خبره دا ده، که غواړو چې د حق په لښکر کې، د الله د اولیاو په لښکر کې، د امام مهدي په لښکر کې ځان راولو، نو ګناه ژوند به پرېږدو یو، او بل دا دی چې شپه ورځ به روحانیت ته، معنویت ته کار کوو، او د الله سره د تعلق او د وصل خواري او محنت به کوو. که دا ونه کړو نو انجام هم ډېر خطرناک وي.